قدرمن اوریدونکو تاسو د اول انډیا رادیو د بهرنۍ خپرونو پښتو څانګې ته غوږ یاست. زه حکمت الله نوریم او تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کوم. په پیل کې هم د خبرونو سرټکی. لومړی وزیر مودي به سبا سهار په 11 بجو د اول انډیا رادیو په څپو د من کی بات خبرونه لاره خپل نظرونه شریک کړي. ولسمشر مرستیال ولسمشر او لومړي وزیر مودي خپل هیوادوالو ته د درګا پوجا د رارسېدو مبارکي ورکړه. د هند روغتیا وزیر هرش وردن وايي راتلونکي 3 میاشتې د کووډ-19 په وړاندې مبارزه کې د هیواد لپاره مهمې دي. متحده ایالاتو د عراق لپاره د ایران پر سفیر بندیزونه وضع کړل. پاکستان د ترهګرۍ سره د مالی مرستو مخنیوي نړیواله ادارې یا FATF لخوا لا هم په خړ لیست کې پاتې شو. د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ مناظره کې ډونالد ټرمپ او جو بایدن د کووډ-19 وبا د مخنیوي په اړه خبرې وکړې. سودان سږکال 3 عربي دولت شو چې له اسرائیل سره دښمني څنګ ته پرېږدي. اوس هم بشپړ خبرونه واورئ. لومړی وزیر نریندر مودي به سبا د سهار په 11 بجو د اول انډیا رادیو د من کی بات خبرونې له لارې د هیواد دننه او بهر خلکو سره خپل نظر او فکر شریک کړي. دا به د دې میاشتني رادیویي خبرونې اویایمه برخه وي. دا خبرونه به د اول انډیا رادیو او دوردرشن په ټولو څانګو او همدارنګه د آیر نیوز ویب سایټ www.newsonair.com او نیوز آیر موبایل اپ باندې خبره شي. همداراز د AIR DD نیوز EMO او اطلاعات او خبرونو وزارت یوټیوب چینلونو لارې به هم په ژوندۍ بڼه خبره شي. د هند ولسمشر رامنات کوویند د هیواد وګړو ته د درګا پوجا د رارسېدو مبارکي وویله. ښاغلي کوویند په یوه پیغام کې وویل چې د ښځو درناوی د هندي دود یوه برخه ده چې په دې جشن کې په ځواکمنه توګه ښودل کیږي. هغه له ټولو څخه وغوښتل چې په دې موقع یو کلک هوډ وکړي ترڅو د ښځو درناوي ته لا ژمن شي. دا ولسمشر مرستیال وینکایا نایډو هم د درګا پوجا په مناسبت خلکو ته مبارکي ورکړه. په یوه ټویټ کې ښاغلي نایډو هیله وښوده چې خدایي درګا به خلکو ته د هغې له نعمتونو سره برکت ورکړي. هغه په خلکو غږ وکړ چې په ټولنه کې د موجودو بدیو له منځه وړلو لپاره لارې هوارې کړي، ځکه چې دا جشن د شر پر وړاندې د خیر بری دی او خپل چاپیریال په ګډه خوندي، روغ او هوسا کړي. لومړي وزیر نریندر مودي نن د مها اشټامي په مناسبت خلکو ته مبارکي وویله. په یوه ټویټ کې ښاغلي مودي وویل هغه دعا کوي چې ما درګا موږ ټولو ته د خوښۍ، روغتیا او هوساینې په برخه کولو ته دوام ورکړي. د اتحادیې وزیر اس شنکر د جمعې په ورځ وویل چې د بهرنیو چارو وزارت او په کینیا کې د هند عالی کمیسیون د هغو 3 هندیانو پر راستنېدو کار کوي چې په موګادیشو او سومالیا کې بند پاتې دي. په یوه ټویټ کې ښاغلي جې شنکر زیاته کړې چې عالی کمیسیون د دوی وړاندیز د سومالیا چارواکو سره شریک کړی او په هند کې د سومالیا سفارت سره هم په اړیکه کې دي. هغه د دغه موضوع د ژر حل لپاره هیله څرګنده کړه. د هند حکومت د هند او تبت سرحدي پولیسو سره د پولې په اوږدو کې د 40 پوستو پر جوړېدو هوکړه کړې ترڅو له پولې په لا ښه توګه نظارت وکړي. د کورنۍ چارو وزیر جې کیشن ریډي دا خبره د هند او تبت د سرحدي پولیسو د زیاتولو نه 50مې ورځې ته د وینا پر مهال وکړه. هغه وویل حکومت د هند او تبت سرحدي پولیسو لا اغیزمن او عصري کول لپاره ګامونه اخیستي دي. ښاغلي ریډي وویل اوسنی حکومت د هند او تبت سرحدي پولیسو ځواکمنولو ته ژمن دی. هغه وویل د سرحدي امنیت سربیره د هند او تبت سرحدي پولیس په جمو او کشمیر کې له تروریزم سره مبارزه کوي. په چټیسګر کې د چپ لاس افراطیت او په بهر کې د سولې په ماموریت کې یې د پام وړ ونډه اخیستې ده. له 15 کالو وروسته هندوستان د کار نړیوال سازمان اداري بورډ مشر شو. دا د هند او یاد سازمان ترمنځ د 100 کلونو ګټورې اړیکې کې نوی پړاو پرانیسي. د کار او ګمارنې وزیر اپوروا چندر د 2020 کال له اکتوبر تر جون د 2021 د کار نړیوال سازمان مشر وټاکل شو. د دغه ادارې مشر اجرایي صلاحیت لري چې د کړنلارې اجنډا او بودیجې په اړه پریکړه کوي.
او عمومي مشر ټاکي چې دا مهال 178 غړي لري. د روغتیا وزیر هرشوردن ویلي دي چې په راتلونکو 3 میاشتو کې به په هیواد کې د کووډ-19 وضعیت په ټاکلو کې پریکړه کوونکی وي. هغه وویل که چیرې موږ پوره احتیاطي تدابیر ونیسو او په راتلونکي فیسټیوال او ژمي موسم کې کووډ ته په کتو مناسب چلند تعقیب کړو نو موږ به د وبا په وړاندې مبارزه کولو کې په غوره حالت کې وو. ډاکټر هرشوردن وویل د ازموینې تعقیب او درملنې میتودولوژي باید دوام ولري او د فیسټیوال فصل په پام کې نیولو سره باید لا ډېر احتیاطي تدابیر ونیول شي. د روغتیا وزیر وویل باید ساده احتیاطي تدبیرونه په کلکه په پام کې ونیول شي چې د کووډ-19 په لویه کچه مخنیوي کې اغیزمن دي، لکه د ماسک اغوستل او د لاس او تنفسي آدابو په پام کې نیول. متحده ایالاتو د پنجشنبې په ورځ په عراق کې د ایران پر سفیر بندیزونه وضع کړل. په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې د متحده ایالاتو د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنیو کنټرول دفتر په عراق کې د ایران سفیر ایراج مجیدي د ایران د اسلامي انقلاب ګارد استازی ونومولو. دغه نومول د مسجدي د ټول ملکیت د بندولو مفهوم لري. د متحده ایالاتو د قانون سره سم د متحده ایالاتو وګړي د هغه سره معاملې کې دخیل کېدو څخه منع دي. د مطبوعاتي اعلامیې سره سم پر هغو بهرنۍ مالي ادارو هم د بندیز لګېدو امکان شته چې د مسجدي سره په لیږد کې بوخت دي. پاکستان د ترهګرۍ سره د مالی مرستو مخنیوي نړیوالې ادارې یا FATF لخوا لا هم په خړ لیست کې پاتې شو، ځکه چې یاد هیواد له 22 هغو وړاندیزونو څخه 6 نه دي پوره کړي چې له مخې یې د ترهګرو مالی مرستې کتلې وي. پریکړه د FATF اداري مشر مارکوس پلیر لخوا اعلان شوه. FATF له پاکستان څخه په کلکه وغوښتل چې د 2021 کال تر فبروري میاشتې پورې خپل عملی پلان په چټکۍ سره بشپړ کړي. په پام کې و چې د پیسو مینځلو او د ترهګرو سره د مالی مرستې مخنیوي پلان د 2019 کال تر پایه بشپړ شوی وای، خو د کووډ-19 وبا ناروغۍ له کبله وروستۍ نیټه وځنډول شوه. د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ مناظرې په وروستي پړاو کې ډونالډ ټرمپ او جو بایدن د کووډ-19 د ناروغۍ د مخنیوي په اړه وغږېدل. په یادو خبرو اترو کې ټرمپ ټینګار وکړ چې کووډ-19 به ډېر ژر د طبي پرمختګونو له لارې د منځه یوړل شي او د خپل ځان رغېدو ته یې اشاره وکړه. له خپلې هغه غوښتنې څخه یې دفاع وکړه چې غواړي په متحده ایالاتو کې ژر تر ژره هر څه بیا په کار پیل وکړي. هغه وویل چې امریکا یو واکسین لري چې راتلونکی دی، چمتو دی او په څو اونیو کې به اعلان شي. په جواب کې بایدن پر ولسمشر ټرمپ تور ولګاوه چې د کورونا وایروس له کبله د ژمي په راتګ سره د مړینې د مخنیوي لپاره هیڅ پلان نه لري. هغه وویل هر څوک چې د دې ډېرې مړینې مسؤل وي باید د متحده ایالاتو د ولسمشر په توګه پاتې نشي. اسرائیل او سودان د جمعې په ورځ هوکړه وکړه چې د متحده ایالاتو په مرسته شوي تړون کې د اړیکو عادي کولو لپاره ګامونه واخلي او خرطوم به په 2 وروستیو میاشتو کې د اسرائیلو سره د دښمنۍ لرې کولو لپاره 3م عربي حکومت شي. د متحده ایالاتو لوړ پوړو چارواکو وویل د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د نومبر په 3مه د بیا ټاکل کېدو په لټه کې دی، د اسرائیلو له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو او د سودان له لومړي وزیر عبدالله حمدوک او د انتقالي شورا له مشر عبدالفتاح البرهان سره په ټلیفوني اړیکه کې دغه تړون ومنلو. د ټرمپ د همدې اونۍ هغې پریکړې یا تړون ته لاره هواره کړې چې سودان به د ترهګرو د ملاتړ له نوملړ څخه وباسي. د خلکو دیموکراتیک غورځنګ او مالی عملکاری ځواک د PTI حکومت په مشکل کې لیکنا د زینب اختر ژباړه د سنجیو کمار. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف غوند حکومت په سخت حالات کې دی. له یوې خوا مالی عملکاری ځواک په یوه مزازي غونډه کې پیسو منځلو او ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې د نړیوال ژمنو او معیارونو پورا کولو لپاره د اسلام آباد د کړنو د بیا کتنې پر اساس پریکړه کیدونکې وا چې پاکستان د دوی په خړ لیست کې پاتې شي کنا. ورته وخت په هیواد کې سیاسي حالت تود دی. مخالفت غوندونو د JUIF مشر مولانا فضل الرحمان په
मशरई के द नवी रमंस शवी पाकिस्तानी डेमोक्रेट गुरजंग तरनामा लांदे लासूना सरा योकड़ी PDP पर बरियालीतोब सरा पर गुजरावाला और कराची के द हुकूमत जद दुआ लारियून तंजीम करल और तमा केगी चे द यकशंबे पवरज पक्वेता के बदरेम लारियून वकड़ी इमरान खान हुकूमत द FATF अतायत लपारा द अड़वंद बेलूना और क्वानीनो लड़ाई पर असमिली असम्बला के मारफिकड़ा पर हर सूरत दगा क्वानीन पर मिली असम्बला के सख्त मुखालफत वलीद और अपोजिशन गोंदूनो दा क्वानीन जंड सरा मखामक कवलों के बरिया तरला सकड़ा द FATF पूरे अड़वंद द्रे मुहिम बिलूना द तरहगरी जद बिल द पैसों मंजिलो जद बिल और द इस्लामाबाद प्लाज्मीने सीमे वाकफ मलकियतूनो बिल द सितंबर पशपाड़समा द पार्लियामान पगड़ा गोंडा के द अपोजिशन लारियूनो तरमंज तस्वीब शुअल द अपोजिशन द FATF सरा तड़ली बिलूना द जंडवलो इकदाम पगवरगून के लुमड़ी वजीर इमरान खान पर ट्विटर लिखली दी चे दोई द FATF मुहिम बिलूना जंडवलो सरा द हगा हुकूमत सखा नावड़ा इस्तफादा कड़ी द पखवानी लुमड़ी वजीर नवाज शरीफ मजाजी वाइनावा चेपदे ये निज़ामी तासीसात हदफ व गोरजवल और निज़ामी तासीसात ये द दौलत सखापोर तायो मतवाजी हुकूमत व बलो ददे सरा द तहरीक इंसाफ गोंद हुकूमत और निज़ामी तासीसातों त सख्त टाकन व रसेद द नवाज शरीफ और नूरो मखालफ मशरानो परजद द तोतिये पर तोरियवा मुकदमा दरशवा कस अहम लडेरो निवको वरूस्ता द नवाज शरीफ प्रता पर नूरो मशरानो बांधे मुकदमा लरे कड़ेशवा दलील दा दई चे पखवानी लुमड़ी वजीर द गवांडी हेवाद हिंद द पॉलिसियों मलातड़कड़ी तरसो पाकिस्तान द मिली अमलकारी जवाक पखड़ लिस्ट के पातिशी पाकिस्तान इंडिया कवी चे द पैसों मंजिलो आओ द तरहगरी परजिद ये काफी कार कड़ई आओ पदे अड़ा ये FATF ता रापोर वर कड़ई द CPEC रईस द जनरल आसिम सलीम बाजवा खिलाफ द फसाद कजिया पर गुजरावाला के द नवाज शरीफ मजाजी वैना के रोखाना शवे वरूस्ता बाजवा द अतलातो और नशरातो पर हकला द पाकिस्तान लुमड़ी वजीर द जांगड़ी मरस्तिया लसोकई सखा इस्तीफा वर्कड़ा द PDM लखवा पपोज बांधे पर सियासत के मदाखिला न कवलो लपारा दुआमदारा बरीदूना द पोज तासीसात अड़बासी चे यवा रस्मी इलामिया खपाराकड़ी चे दाला सियासी चारों सखा वाटन साथी इमरान खान पर ओपोजिशन निवका वकड़ा और वैली दी चे ओस ब पाकिस्तान नवी इमरान खान व विनी नुमड़ी वयल चे हगा लुमड़ी तो बब खागली शरीफ पाकिस्तान तब्या रावस्तल और प जेल के आचवलवी द सिंध रेंजरानो लखवा द PML नवाज तकायद कैप्टन सफदर व निवल चे प तकनीकी डवल द कोरने चारों पर वजारत के फालत कवी पपोज के यो बल सियासी बहरान रमंस कड़े दई कसा हम हगा पर जमानत खुशी शवे दी दा पर डागा शविये दा चे द सिंध अयालत IGP द फेडराली हुकूमत पर अमर व तख्तवल शो आओ द कैप्टन सफदर द नीवलो अमर बांधे लासली कवलोता अड़ कड़ई शो द सिंध IGP पर गडून लोड़ पोड़ी पुलिस अफसरान पर डलेइजा रोकसती वला और वैली दी चे दोई द पैखोला अमला कावेता मखामक आओ द IGP तख्तवना बायद व सिडल सी द सिंध अयालत मशर वजीर दा सरगंद करचे हगा ला फेडरल वजीर गुआक लांदे दी चे द हगा हुकूमत ब वडंगवल शीक का द PML मशर कैप्टन सफदर परजद ये मुकदमा जोड़ा नाकड़ा द PDM एहतजाजुनों पर गडून रवान सियासी बहरान पर पाकिस्तान के द तहरीक इंसाफ गुंद रातुलन की लपारा ज़ियानमंद साबित के दाइशी।